د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه په دوهمه دوره کې 15 اتیا تنه بندیان له 3 میاشتنیو حرفوي زده کړو څخه وروسته فارغ شوي دي. د دې ولایت ځایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې بندیانو ته په تعلیمي او کسبي برخه کې ګڼې اسانتیاوې برابرې شوي دي چې په مرسته به بندیان په راتلونکي کې له بیا جرمونو څخه وژغورل شي. د هلمند ولایت د مرکزی زندان صنعتي امیر وایي په راتلونکي کې به نارینه بندیانو ته د نجارۍ او فلزکارۍ او ښځینه بندیانو ته به د ګلدوزۍ په برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي هغه بندیان چې په دې زندان کې د جرم موده پوره کړې اوس د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې خپل کسبي کارونه مخته وړي. دغه پروسه چې اوس چالانه سوې ده د حرفوي زده کړو ده دا په 1404 کال کې پیل سوې ده. نو یوه دوره بل فارغه کړي دي، تقریبا 15 کسانان د هغې دورې فارغ لرو او دلته اوس دا دوره بیا 15 اتیا کسانان فارغ لرو. دلته خیاطي 2 بخشه ورته شوي او کمپیوټر او دغه موټرسایکل جوړونه ورته شوي او لاندواني ورته شوي. د دې فارغت غونډې پر مهال د هلمند مرستیال ولی د خپلو خبرو پر مهال ویلي اسلامي امارت پر بندیانو د خپل شفقت حق ادا کړی او لا هم هڅه کوي چې د دیني زده کړو پر مټ بندیان خپل اصلي تګلارې ته برابر کړي. ما ته خو به الله پاک جل جلاله دې ما دې دغه عمل ثواب راکوي، خو البته په تاسې دې موږ زړه دردېږي چې د مسلمان اولاد د مجاهد وطن اوسېدونکی څنګه په یو جرم باندې بندیخانې ته ولویږي. موږ در باندې خفه یو، موږ د تاسې په بندیخانه خوشحال نه یو، خو د تاسې په اصلاح باندې خوشحال یو، د تاسې په دیني تعلیم باندې خوشحالیږو، د تاسې په مسلک او په کسب باندې خوشحالیږو. دا چې نظام ګوري دلته په استادانو باندې مصارف کوي، په دغه اجناس او وسایلو باندې مصارف کوي، دا د تاسې د اسلامیت په خاطر باندې. ورته مهال د دې ولایت اوسیدونکي چې په مرکزی زندان کې د خپل جرم موده پوره کوي خوښ دي چې د حرفوي زده کړو زمینه ورته برابره شوې. هغه وایي په دې زندان کې نوي کسبونه زده کړي چې پر مټ به یې په راتلونکي کې عایداتي سرچینې وګرځي. دلته چې زه زندان ته رالم د کمپیوټر په برخه کې ما زده کړې دي، خالي د کمپیوټر چلانه کېدنګ لازمه نه وي زده. د افغانستان اسلامي امارت مشران چې کوم موږ په زندانونو کې ساتي دا زموږ دپاره مدرسې علمي مدرسې او چې دي جوړې کړي دي او عصري مدرسې هم زموږ دپاره جوړې کړي دي. موږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په خپل شخصا خو زه ډېر شکرګزار یم. د باندې پر پیرون باندې مو خو ولاکه داسې کسبونه کوه، دلته کسبکار اصولو مستري خانه مو زده کړله، ښه په پوره توګه مو زده کړله، ډېرې کوښښونه را سره وسول، ډېرې زده کړې مو وکړې. ویلی شو چې د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه په لومړۍ دوره کې 15 او دوهمه دوره کې 15 اتیا تنه بندیان له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي دي چې په دې سره زندانونه د اصلاح او سمون مرکزونه هم ګڼل کیږي.